पाकिस्तान वायي افغانستان ته صادراتو کې کموالی راغلی دی او د پاکستان دولتي بانک وايي د افغانستان د مرستې لپاره صندوق نه جوړاوه. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشه په موکړه ته ځلاندو مهمو خبرونو ته. پاکستان وايي افغانستان ته په صادراتو کې کموالی راغلی دی. د راپورونو لمخې د پاکستان د سوداګریز برخې چارواکو ویلي له وروسته چې په کابل کې نوی حکومت رامنځته شوی، دغه هیواد ته د پاکستان په صادراتو کې 25% کموالی راغلی دی. سرچینه کاږي چې په افغانستان کې روان وضعیت او کمزوری اقتصاد د صادراتو د کموالي اصلي لامل دی. پاکستاني لوري یو ځل بیا ټینګار کړی چې له افغانستان سره به سوداګریزې اړیکې پراخوي. پاکستان هغه هیواد دی چې افغانستان ورسره تر نورو ګاونډیو ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه لري، خو دغه هیواد د سوداګرۍ په برخه کې دوه مخه چلند کوي او وخت نه وخت په بیلو پلمو افغان سوداګرۍ ته خنډونه جوړوي. او پاکستاني رسنۍ راپور ورکړی دی چې دغه هیواد دولتي بانک له افغانستان سره د مرستو د راټولولو لپاره د صندوق له جوړولو ډډه کړې ده. راپورونو کې دغه بانک له قوله راغلی چې د عمران خان په مشرۍ د حاکم ګوند پر خپل دغه پریکړې له سره غبر وکړي. ویل کېږي چې د پاکستان دولتي بانک له نړیوالو بندیزونو څخه د ویرې له امله د عمران خان د غوښتنه رد کړې ده. د یادونه ده چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي و چې هیواد به له افغانستان سره د مرستې لپاره یو مالي صندوق جوړ کړي، څو مرستندویه هیوادونه په اسانۍ وکولی شي له دغه هیواد سره مرسته وکړي. د پاکستان دولتي بانک وروسته تر هغه له دې پرېکړې تېرېږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ راپور ورکړل شوی دی چې لومړي وزیر د اقتصادي بحران د لا پراختیا مخنیوي په موخه هڅه کوي چې له IMF څخه نور پور واخلي. خو د عمران خان د پرېکړې ډېری پاکستانیان غوسه کړي دي. دوی ویلي چې وطن په کچکول نه آبادېږي او عمران خان د خیرات غوښتلو پر ځای پیاوړې اقتصادي پالیسۍ جوړې کړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.